ښه، دې ورور پوښتنه کړې چې عکس به څنګه اخلو. په اولو کې ضرور نه ده چې موږ د آیفون موبایل استفاده کړو یا هم ښه قیمتي کامره دې واخلو تر څو د پروډکټ عکس واخلو. یعنې موږ کولی شو د خپل د موبایل د کمرې په واسطه عکس واخلو. په خپله ما دغه سپینه ټوټه اخیستې وه د پروډکټ دپاره، پروډکټ به مې کېښود، عکس به مې واخیستو، ایډیټ به یې اسانه و. څه ډول راځو د خپل موبایل کامره خلاصوو. ښه، کامره مو خلاصه کړه، دا پروډکټ دی، تاسې وینئ. هغه بله ورځ مو راواخیستلو. نن غواړو د دې عکس واخلو او ایډیټ یې کړو تر څو د امازون د عکسونو معیار سره برابر شي. یو عکس خو یې دغسې اخلو، دغه د عکس واخیستل شو. ښه، بل عکس غواړو دغه پوښ ترې لرې کړو. ښه، دغه دی، پوښ ترې لرې شو. اوس پروډکټ راوباسو له قطۍ څخه. ښه، اوس غواړو دغه پروډکټ نه عکسونه د مختلفو زاویو څخه واخلو، ځکه موږ لږ تر لږه 4 عکسونه باید واخلو او حد اکثر 9 عکسونه موږ اپلوډ کولی شو. دغه د یو عکس دغې زاویې نه واخیستل شو، یو عکس به له دغې زاویې واخلو، دغه د بل عکس هم واخیستو، یو به خپله په تنها له پروډکټ څخه واخلو، دغه ده. یا کولی شو پروډکټ لږ دغه زاویه یې بدله کړو ورته، دغسې. سپینه پرده عموما د دې دپاره ښه وي تر څو ایډیټ یې اسانه شي. اوس په آنلاین ډول ډېر اپلیکیشنونه او ویب سایټونه شته دي، فقط پروډکټ عکس ورته اپلوډ کړه، نور یې بکګراوند دوی بدلوي. اوس راځو پټروم اپلیکیشن ته. دلته به د عکسونو بکګراوند سپین کړو. راځو سټار فرام فوټو او دغه عکس انتخابوو. له دې وروسته عکس به بکګراوند به یې لرې شي، فقط دا ایټم به انتخاب شي. اوس دې کې موږ سپین بکګراوند انتخابوو. له سپین بکګراوند انتخابېدو وروسته موږ ګورو د امازون سایز مطابق عکس انتخابوو، دا ډاونلوډوو. راځو ایکسپورټ وهو، میبي لیټر او سیو ټو ګیلري. دا عکس جوړ شو. په همدا ډول موږ اوس راځو دا نور عکسونه هم انتخابوو تر څو بکګراوند سپین شي او د امازون سایز مطابق جوړ شي. ښه، د عکسونو د ویستو دپاره باید زحمت وویستل شي، ځکه عکسونو ډېر رول لري په بزنس کې. دغه کومه طریقه چې ما تاسو ته وښودله دا تر ټولو ساده ترینه او ارزان ترینه لاره وه. نور هر څومره ډېر کوشش او فوکس چې په عکس جوړولو باندې وشي همغومره یې ګټه ډېره ده. دا چې دغه عکسونه به څه ډول امازون ته پورته کوو او لیسټینګ څه ډول کېږي، په بله ویډیو کې به انشاءالله تاسو ته وښیو.